حج کول پسورلی باندې کیږي او د هغه ځای خلک مقامي یا د دې نه چې کوم په مکه کې مقیم شي نو پیاده هم کولی شي. نو پیاده قدمونه چې واخلي د دې به څومره ثواب وي. په هر قدم باندې د حرم شریف 200 نیکۍ الله ورکوي. په هر قدم د حرم شریف 200 نیکۍ او د حرم یوه نیکي یو په لاک باندې ده. نو دا 2 کروڑه نیکۍ په یو قدم باندې ملاویږي. نو د مکې مکرمې نه بعضې خلک مینا ته پیاده لاړ شي، سرنګونو کې مخامخ ځي او د سرنګونو هغه مزل د خوند او د مزې دی، ځکه دا غر ډېر سورې کړی دی او ښه تیز اګزاست پکې لګېدلی دي او لکه د سیلې د هوا پکې لګي او جان شوق سره رواني، ذکر فکر هم کوي، ګپ شپ هم لګوي او مینا ته لږ وخت کې ورسېږي. ذکر فکر ښه دی او دا ګپ شپ پاکستان کې ډېر لګېدلی، هلته یې مه لګوئ. هلته چې څومره وخت تېرېږي دا د الله په ذکر او په دعاګانو کې تېر کړه. نو په هر قدم 2 کروڑه نیکۍ ملاویږي. او چې کم کسان بوډاګان دي، زنانه ورسره دي، ضعیف دي او دې پیاده تګ نشي کولی، نو دې د پیاده ځي نه دې په ګاډي کې لاړ شي. زمون پیغمبر علیه السلام حج 100 ځله کړی دی، عمرې یې 4 ځله کړي دي او حج چې دی نو د مدینې منورې ته هجرت کولو نه مخکې 2 ځله کړي، هغه نفلي دی او د هجرت نه وروسته فرض حج یې 1 ځل کړی دی. بعضې روایاتو کې راځي چې پیغمبر علیه السلام هر کال حج کړی دی او د حجونو شمار یې نه دی معلوم. او بعضې روایاتو کې دي چې د هجرت نه مخکې 2 حجونه او د هجرت نه وروسته فرض یو دی. د الله د رضا لپاره حج کول ډېر د ثواب کار دی او د نوم او د ریا لپاره نه، او دا نیت اختیاري شی دی، غیر اختیاري نه دی. لکه په زړه کې اوسه پورې هر څه راغلي او اوس نه پس دا حج دې لپاره چې الله رانه رضا شي، زه د الله یو حکم ومنم او زما ټول ګناهونه معاف شي، زه د جنت والا شم او د دوزخ والا نه نشمه. دې لپاره الله رضا لپاره حج کوم. بس دغه نیت په زړه کې راوله او دا نور نیتونه دا لرې کول پکار. یو سړی غریب و، دې غریب ته خلک سم نوم نه اخلي، داسې روان وي جار نوم ورته اخلي. نه غریب ته به خلک وایي عملي کاکا، نه هغه خدای مالدار که عملي کاکا، بیا ډېر مالدار شو نو بیا عملي نوم خو دې نه وړېده. د چا دا نوم به رانه څه وي، حج له لاړ شه خلک به ورته حاجي صاحب وایي. هغه د حج داخله وکړله او چې د حج نه واپس راغلي او کلیوال ولې مخې له ورغله، او ملي کاکا په خیر، حج دې مبارک شه، خدای دې بې خوبه زمونږ دا 2 روپۍ ولګولې، ته اوس هم ملي حاجي صاحب وایه. لکه څوک نوم لپاره لاړ شي نو نوم به وشي، خو چې کوم اجر او ثواب په شریعت کې ذکر شوی دی هغه شی به نه وي. نو نیت صفا د الله د رضا لپاره. چا چې د حج اراده وکړه د الله د رضا لپاره، دا د مخکې ګناهونه معاف کېږي او وروسته ګناهونه هم معاف کېږي. او دې چې د چا لپاره سفارش او شفاعت کوي نو د دې شفاعت قبلېږي هم. نو څومره چې کېدی شي نو د ریاکارۍ نه، د نوم وغیره نه ځان بچ کول پکار دی او په اخلاص حج پکار دی. حدیث مبارک کې دغه راغلي دي، داسې پاک شو لکه په لومړۍ ورځ چې د موره پیدا دی، دې ګناه نه دی کړی، پاک دی دقسې پاک شو. دا شیطان زموږ دشمن دی، هسې نه چې یو حاجي صاحب حج وکړي واپس راشي. یو حدیث کې خو راغلي 100% خبره رښتینې ده، زه خو بلکل پاک ساک شم، اوس ګناهګار نه یم، دا بدله کې نه راولي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته په دنیا کې د جنت زیری شوی دی، خو جوړل وی چې هغې تا ته خو دنیا کې د جنت زیری شوی دی، بیا هم جاړې وی که یو قدم جنت کې دننه یو بل بار الله راته چې اوسه څوک به دې تپوس
زیر شوی دی په دنیا کې وایي که راته چې وځه نو څوک ته تپوس کولی شي ځکه چې حرمان نو دغه شان زړه کې راوله چې حج مې وکړ ټیک ده چې الله د بخښنې وعده کړه کمزورې ما نه پکې کوتاهي شوي کیدای شي نیم بخښلې شوې سوال کوم چې الله اوس مې وبخښه یو بزرګ حج له تللی و د حج نه مخکې به د هغه د سر نه شغلې ختې او چې حج نه واپس راغی نو بیا شغلې د سر نه نه ختې د هغه خپل پیر او مرشد له ورغې وی حضرت د حج نه مخکې سر نه به مې داسې شغله وختله اوس د حج نه واپس راغلی ما او شغله نه خیږي د خپل مرشد ورته ویل وی د حج نه مخکې د ځان ګناهګار ګڼه اوس چې راغلی زړه کې راغلي چې په حج خو ټولې ګناهونه معاف شوي دي زه بخښلي شوی یم هغه شغلې ځکه بند شوي بیا ځان کې عاجزي راوله بیا ووایه چې زه ګناهګار یم نو بیا به دله شغلې وخېږي نو د حج د تلو نه پس چې کله فارغ شي بیا به هم دعا کې یا الله ما چې داسې دا خو ما نقل کړی دی په اصل قبول کا زه کمزور ایمان او پکې ډېر کوتاهي او کمي شوي حج یا عمره دې سره تمام ګناهونه معاف کېږي او د دې بدله جنت دی الله جنت ورکوي حج مبرور قبول شوی حج څه ته وایي نو دا قبول شوی حج هغه دی چې د حج نه مخکې بنده کومه ګناه کوله نو د حج نه پس هغه ګناه یې پرېښوه نو د ده حج قبول شوی دی او که د حج نه پس هم هغه ګناه بیا کوله نو دې تللی دی خو حج یې قبول شوی نه دی نو هر بنده په خپله زندګۍ به نظر واچوي چې اوس دې وخت کې د حج نه مخکې ما کم خلاف شریعت کارونه کول چې حج نه واپس هغه کارونه به بیا نه کوي حاجي صاحب چې واپس راشي هلته هم دعاګانې قبلېږي او چې دلته واپس راشي نو بیا هم دعاګانې قبلېږي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې حج له تلونکي بنده د ده دعا رد کېږي نه تر څو چې دی واپس راغلی دي او چې واپس راشي نو د 20 ربیع الاول پورې دی چې چاته دعا کوي د ده دعا قبلېږي حج نه پس 20 ربیع الاول پورې هم د حاجانو دعا قبلېږي څوک چې حج له ځي نو دا پاتې خلک دی به ورته درخواست وکړي چې موږ ته دعا وکړه او چې واپس راشي نو بیا دې ورته چې حاجي صاحب ما ته دعا وکړه او دې کې د مشر د کشر سوال نشته مشر کشر ته ویلی شي چې ما ته دعا وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په عمر کې هم کم دی او درجه کې هم د پیغمبر علیه السلام نه کم دی امتي دی او چې دې ته نو پیغمبر علیه السلام ورته رورکیه موږ دعا کې یاد ساته رورکیه اوخیا ورکوټي رور ته وایي عربی کې اوخیا پښتو کې رورکې عمر رضی الله تعالی عنه وایي دا یو ټکي راباندې داسې خوږ لګي دا ټوله دنیا یو خوا کا او پیغمبر علیه السلام ماته رورکې ویلي دي په دې ډېر خوشحاله یم درې ځله که چا حج وکړ نو د دنیا اور او د آخرت اور به د ده بدن ته هیڅ تکلیف ورنکړي حضرت سعدون خولاني رحمت الله علیه یو بزرګ دی دته څه خلک رالل وی یو سړی چا وجلی دی او ټوله شپې پې اور بل کړی دی او په ټوله شپه اور د ده په بدن په رنګ کې هم فرق نه دی راغلی اور پې اثر نه دی کړی نو سعدون رحمت الله علیه ورته وایي وی شاید چې دې سړي 3 حجه کړي وي وی خلکو ویل او 3 حجه کړي دي نو سعدون رحمت الله علیه فرمایي ما ته حدیث مبارک راغلی دی چې کوم بنده یو حج وکړو نو ده خپله فریضه ادا کړه خپله ذمهواري پوره کړله او چې دویم حج وکړو ده الله له قرض ورکړه او چې دریم حج چا وکړه نو الله د ده سرمن او د ده ویښته د جهنم په اور باندې حرام کوي کله کله مرګي راشي نو د حج دوران کې مرګي راشي وی دا سړی جنتي دی به دوزخ ته نه ځي د حج دوران کې د عمرې دوران کې او د رمضان په دوران کې وفات شو دی جنتي دی دوزخي نه دی او یو حاجي صاحب ته الله د 400
کسانو د شفاعت اختیار ورکوي 400 کسان یا 400 خاندانونه یو حاجي صاحب د 400 خاندانونو دپاره شفاعت وکړي الله به قبول کړي جنت ته به لاړ شي بعضې خلک حج له چې ځي وی د دنیا د ډېرو ملکونو سیل هم کړی راځه دا دل پکې د مکه او مدینه هم ووینرو نو دی د سیل دپاره لاړ شي مالداره خلک بعضې ټول نه بعضې داسې دي د ټولې دنیا غټ غټ ښارونه هم کتلي دا ځایونه به هم پکې ووینو او بعضې خلک درمیانه درجې والا دی چې هلته ځي نو تجارت به وکړو د تجارت په غرض باندې لاړ شي او بعضې خلک چې دي نو هغه د ریا دپاره لاړ شي د نوم دپاره لاړ شي او څه خلک پکې د سوال دپاره لاړ شي نو دا ټول دا مردود الله ته قبول نه او صرف هغه خلک قبول چې د الله د رضا دپاره نو نوم ریا سیل سوال شهرت دا د دنیا او د آخرت د تباهۍ نښه ده نو خالص د الله د رضا دپاره حج کول په دې باندې دنیا او آخرت دواړه ښه کېږي حج او عمرې والا د الله وفد او جرګې دي او الله نه چې جرګه لاړه شي نو دا جرګه نامنظور کېږي نه چې څه غواړي الله ورکوي مکه کې حرم شریف کې یو عالم دی مکی صاحب ورته خلک وایي او هغه ماښام نه وروسته درس کوي یو ځل هغه ویل د هندوستان نه یو سړی راغی دی بیت الله خوا کې ولاړ و وی الله ته سوال کوي چې یا الله زمونږ په کلي کې چې د دوو کسو یو بل سره خفګان راشي دا کم چې مجرم وي نو دی پې جرګې کوي نه هغه بل یې نه معاف کوي نو آخري طریقه دا ده چې دا سړی کمیس وباسي دا کم چې مجرم دی نو دی کمیس وباسي او سر وخورئ او چې د چا جرم یې کړی د هغې کوشې له ورشي بیچاره راوځي ورته وګوري چې دا خو سر هم خرېږي او کمیس یې نشته او ورته غاړه وځي معافي ورته وکړي دا د بخښنې غوښتنو په هندوستان کې یو طریقه ده په یو علاقه کې داسې دي نو دا هندوستاني وي یا الله وي سر مې هم خرېږي دی او کمیس مې نیسي او ستا در کې ولاړ یم اوس مې معاف کړه په هره طریقه چې وي د هر ځای رسم و رواج چې وي خو بنده د ځان کې عاجزي راولي او چې کله پکې عاجزي راغلله نو الله عاجزي خوښوي دی په خپل نظر کې کم دی خو د الله په نظر کې دی له ټولو نه اوچت حسابېږي او الله دته خپل دوست وایي نو حج او عمره دا د آخرت د سفر په شان یو سفر دی بنده چې د دنیا نه رخصت شي نو د ده د تن ښکلې جامې هغه د ده نه وایستې شي او د کفن 2 څادرې او یو کمیس ورته ور واغوستی شي او دغې کمیس کې جیب نشته او پکې پیسې میسې آخرت ته وړې نشي د کفن په کمیس کې جیب نشته او تش تورلاس بنده روان وي نو په دنیا کې یو سړی د زیب و زینت هر قسمه لباس چې اغوندي او کله دی د حج او د عمرې لپاره اراده وکړي نو هغه خپل د ډول ډال لباس هغه لرې کړي او 2 څادره د ځان نه تو کړي نو دا د آخرت سفر دی که یو سړي ته د مرګ نه مخکې پته ولګېږي چې بله ورځ مړ کېږم نو د هغه نه چې خپل یاران دوستان خپل خپلوان وغیره کم خفوي دی به هغه رضا کوي که به نه رضا کوي زه خو هسې آخرت ته روان یم نو ما ته بښنه وکړه ما بښلې او ما ته بښنه وکړې نو حج عمرې والا خپل خپلوان رشتهداران تعلقدار که چا سره څه ناڅه خفګان راغلي وي نو د هغوی نه دې معافي وغواړي حقوق العباد په دې دی کې په معافۍ سره معاف شي او حقوق الله په حج او په عمره او په دې قدمونو باندې الله پاک معاف کوي نو دا بنده چې حج وکړي نو د ده به ټول ګناهونه الله پاک معاف کړي کله چې د تلو وخت قریب شي هغه ورځ راشي نو د هغې نه مخکې به د بدن صفایي وکړي شي
نکونه کټ کول، د بدن زیاتی ویښته صفایي دا به وکړی شي، غسل به وکړی شي او خپل پاک لباس ته به واچي. دو څلور رکعته نفل به وکړي او د هغې نه پس به وایي چې یا الله ما دا خپل خپلوان یاران دوستان او دا مال حال تا سره امانت کړل، زه د حج او د عمرې په سفر ځم، د دې ټول هر څه حفاظت راله ته وکړه. الله ته به یې وسپارئ، دعا دې وکړله او بیا د بندیانو نه د یارانو دوستانو خپل خپلوانو نه اجازت واخله، ایرپورټ یا حاجي کیمپ ته ځان ورسوه. حاجی کیمپ کې هم د غسل او د احرام تړلو انتظام وي او ایرپورټونو کې هم لږ لږ انتظام وي. نو د احرام تیاری به وکړي، غسل یا اودس یا ردام به وکړي، دا سنت طریقې دي. نو بیا به سړی د خپل تن اغوستې جامې، کمیز، پرتوګ، جیکټ، بنین، بند سپلې، جرابې، بوټان، ټوپۍ وغیره دا به لرې کړي او یو څادر نه به لنګ ووایي او دویم څادر جوي کې چې پښتانه څنګه څادر د ځانه تاووي دقسې درته وکړي. خو دا لاندې لنګ چې کله وایي نو دا حاجي صاحب به دواړه قدمونه یو بوټې کوله وکړي. د دې فایده دا ده چې د لنګ دا لاندې لمن به ډېره جوخته وي نو دې پکې ګړندې تللی شي او که قدمونه یې جوخ کړل نو لاندې لمن ګول دا به راتنګه شي نو بیا به پکې غټ قدم نشي اغوستی. دې حاجي صاحب ته وګورئ، ته د ځان د څادر ته وکړه نو دغه شانتې دا څادر به ته وکړي. په دې د پاسه به بیلټ یا همیاني وتړئ. بیلټ همیاني تړل دا جایز دي. په دې باندې یو دا لنګ مضبوط شو او بل په دې کې پاسپورټ، ټیکټ او لږې غوندې پیسې هم امانت کې ایښودی شي. د لنګ دا لاندې لمنې چې دي نو دا رستو او مخکې لمنې داسې دواړه په یو لاس را جوختې کړه او منځ کې یو بکسوه ورکړه. د دې بکسوې به فایده دا وي که چېرته بې احتیاطه ناستې نو بې پردې کېږي به نه. دویم څادر په سر باندې به ورواچې او ټول بدن پکې پټ کړه. ژمي کې چې پښتون څنګه څادر پسوي دقسې حاجي صاحب ته وګورئ چې دې څنګه څادر پسوي. په دې طریقې باندې د احرام څادرې واغوستې شوې او ګنډلې جامې هغه د بدن نه لرې کې بنین، جیکټ، کمیز، پرتوګ او بند سپلې، بوټان، جرابې، ټوپۍ وغیره دې کې ختم. زنانه لپاره د خپل تن جامې چې د احرام دي د سړو غوندې معامله نه ده، خو زنانه به مخ باندې جوخته پرده نه ساتي. یو ورځ یا شپه که په مخ جوخته کپړه ولګېدله نو د زنانه باندې دم لازمي دی، سطر هم لازمي دی او په مخ په جوخته کپړه ساتیم نه نو څه به کې د چت یو ټوپۍ میلاوېږي شل والا او هغې شیټ پورې به دا نرۍ توره لوپټه دا راوالې او پستن تار باندې به وګنډې نو یو سپق به سنګل وي یوه سوې او لاندې به ډبل برغه شي نو په دې سنګل کې به درته لار ښکاري او د دې ډبل د وجې نه به خلکو ته مخ نه ښکاري او دا شیټ چې دی نو دا یو سپق د مخ نه دا کپړه لرې وساتله نو هم د ستر وشو او هم پکې د احرام د هغې جنایت نه چې دم لازمي هغې نه بچ شوی او داسې ښکاره مخ د زنانه ګرځي نه. زنانه په سر باندې یو سپین رومال
د سرپیچک غوندې هغه تړي او دې ته احرام وایي دا خبره غلطه ده دغه احرام نه دی په دې خو د سر ویښته راغونډ دي که تور وي او که سپین وي سرپیچکه تړلی شي خو تندې به پکې پټی نه او د شیړ ټوپۍ کې به هم تندې پټی نه تندې د مخ حصه ده نو که دا پټ ساتل کېږي دا جنایت دی که خپل نارینه ورسره خاوند وي یا پلار زوی ورسره نو که دا روبن یې پورته کړي نو خیر دی خو د پرتو خلکو مخکې به دا روبن دا کتی چې پټ وساتي شي بیا زنانو نه دا کوتاهي کېږي چې کله دوی اودس چارهدام کوي نو په سر چې مسه کوي نو د هغه رومال د پاسه مسه وکړي نو په دې اودس چارهدام ونه شو نو مونځ یې ونه شو نو که طواف یې وکړو نو طواف هم ونه شو نو د اودس چارهدام په وخت کې به د سر نه دغه رومال لرګي په ویښتو به مسه کوي د نارینه او د زنانه احرام پوره شو دې نه پس که وقت مکروه نو نو دا نارینه یا زنانه چې احرام صادرې تو کړي دي یا د زنانه د احرام نیت کړی دی دوی به 2 رکعاته مونځ کوي دا سنت طریقه ده نیت مې وکړه د زړه د خلاصه 2 رکعاته نفل د احرام مونځ کوم خاص خدای لره محمد کعبې شریفې په لوک الله اکبر صادرې تړلي دي او سره دې پټ دي د سړي او داسې د زنانه هم 2 رکعاته نفل وشو نو چې سلام وګرځېږي نو دې نه پس به نیت تړلی کېږي د عمرې او د دې نه پس به دې صادرو ته احرام ویلي کېږي مخکې دا صادر احرام نه دی خلک که دې ته احرام وایي نو دا غلطي ده احرام دې نیت تړلو ته ویلي کېږي نو دا نیت تړل دغه ساتم کېږي او که په جس کې کېناستې نو هم کېږي او که جس کې څه وخته پورې مزل وشي د میقات نه مخکې نو هم پکې نیت کېږي مشوره دا ده چې لږ نیت رستو کا د جنایاتو نه او د پابندو نه لږ بچ شي چې کله جز روان شي ګنټه نیمه مزل وکړي نو میقات ته په ګنټه کې رسي نه نو بیا د هغې نه پس به نیت وکړي د عمرې دا نیت کول فرض دي او چې کله نیت کې نو سر به سرتور کې سړی به سر سرتور کې زنانه به سر پټ وي په عربۍ کې که نیت کوي نو اللهم انی اريد العمرة فیسرها لي وتقبلها مني اللهم انی اريد العمرة یا الله ما د عمرې نیت کړې دی اراده مې کړې ده فیسرها لي دا ما ته اسانه کړي وتقبلها مني ما یې قبوله کړي که عربۍ باندې چې عجیبه نه اورېدله په پښتو کې دې وایي چې الله ما د عمرې نیت کړی دی ما ته اسانه کړي او ما یې قبوله کړي نیت کول فرض دی او دې پسې بیا تلبیه ده کم از کم 3 ځله به پوره دا تلبیه وویل نو دا تلبیه ویل دا پکې فرض دي تلبیه به څنګه ویل لبیک اللهم لبیک ویل لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك سلور ساګانې باندې ووایو ها لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك سلور ساګانې سنت طریقه دا ده چې په سلور ساګانو بیا وایو رب د اوس نه صوت کې بیا ووایي لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فسلور ساگانو باندې لبيك اوایا بیا به درود شریف اوه او دعا وکړي یا الله زه ستا د رضا لپاره حج عمره کوم او تا نه د جنت سوال کوم ستا د ناراضتیا او د دوزخ نه پناه نیسم پته او په دې موقع چې پیغمبر علیه السلام کومې دعاګانې کړي دي
یې صحابو ته خولی دي هغې کې ما له برخه وکړه پیغمبر علیه السلام به څونه ښکلې دعاګانې کړي مرګرو ته به څونه ښکلې دعاګانې کولي من ته خو نه دي یاد سوال موږ چې الله هغې کې زموږ حصه وکړه الله حصه راکوي پکې په اسانه باندې لویه برخه ده بیا دې نه پس د احرام پابندیانې واجب شولې نوک کټ کول ویښته اغوښتل خوشبو لګول وغیره جنایات دا به بیانېږي نو د جنایاتو نه به اوس ځان ساتي مکې مکرمې ته سفر شروع شو نو دې کې به ډېر ډېر لبیک لبیک وې جهاز کې لبیک جده کې لبیک د جدې نه مکې مکرمې پورې په بس کې لبیک کور ته ورسېدې لبیک چې کله کور ته ورسېدې د معلم سړی د سره دی او هغه ته لږ کمره درکړله بیګ وغیره سامان هلته کېږده او ښه په حوصله شه که اودس چهردام کې اودس ماتې اودس کې نو وکړه ښه په حوصله هر څه سنبال که او د معلم سړی به تاله د دغې مکان د پتې کارت یا یو بنګړی درکړي چې د دغې ځای پته پرې لیکلې ده او دې لارو کوڅو ته ښه وګوره چې ته د دې ځای نه حرم شریف ته ځې واپس به دې خپل ځای ته څنګه راځې نو دا نښه پته لږ په حوصله باندې معلوم که او د ملګرو سره به حرم شریف ته روان شي ډېر په ادب او په احترام حرم شریف ته ور داخل شه باب السلام باندې ورتګ بهتر دی او دې وخت کې د آبادۍ دا کاروبار دی نو اکثر دا ځای نه بند دي نو که باب السلام دي نو په هر دروازه چې ورځې نو خیخ په حرم ته ور مخکې ګسه ورپسې او جومات ته د داخلېدو دعا ووایه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك او بیا به نیت د اعتکاف وکړي نویت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد یا الله دې جومات کې چې کومې پورې یم زما د اعتکاف نیت دی او چې کله په بیت الله لومبي نظر راشي نو دقه ځای کې د دې لارې نه اړخ ته ودرېږه او خو ډېره دعا وکړه د دنیا او د آخرت ټول سوالونه د الله نه وکړه بیا به الله اکبر درې ځله ووایي بیا لا اله الا الله درې ځله ووایه او لاسونه اوچت که او ډېر په عاجزۍ باندې ځان ته دعا خپل اهل و عیال بال بچ ته یارانو دوستانو ته او چې چا درته دعا وي د هغې ته د خپل ملک ته خصوصا دعا وکړه چې الله دا شرونه فتنې فسادونه دې نه لرې کړه امن و امان پکې راولي اسلامي نظام پکې راولي ایره نه کې دا خبره ځکه دا ستا دپاره هم ګټه ده ټول اهل وطن دپاره هم ګټه ده مسلمانانو دپاره هم ګټه ده او ستا د آخرت ګټه هم ده ځکه چې د خپل وطن سره مینه کول دا هم د ایمان جز دی بیا به د طواف تیاری کې نو د دې برنډو نه به مطاف ته ورشي مطاف د طواف ځای دغه میدان ته مطاف وي نو د بیت الله څلور ګوټونه دي او په دې یو ګوټ باندې حجر اسود لګېدلی دی حجر اسود ډاکټر صاحب سره یو کس ورشي دا ماډل ته وکړي ستاسو طرف ته د یو ګوټ باندې دا سپین ګول دی راغونډی پکې تور کاڼی دی دا دروازه مبارکه چې لګېدلې ده دې نه دې اړخ ته چې دروازې ته مخکې نو دې ګس لاس ته وګوره دغې ګوټ باندې حجر اسود دی او دا حجر اسود دا تور کاڼی دی د جنت نه راغلی دی او کله چې دې د جنت نه راغی نو دا داسې تک سپینو چې لرې لرې پورې د شپې د دې په رڼا باندې خلکو سترګې تاره مچولې شو او دا د انسانانو د ګناهونو د وجې نه تور شوي دي او د دې نه لګې چاپېره سپینوالی چې ښکاري دا سپین زر دي د سپینو زرو خول دی نو دې ګوټ ته مخامخ برنډې چې دي نو په برنډو کې شین راډ لګېدلی دی
پخوا د دې حجر اسود نه داسې په دې ځمکه یو سوربخن کاڼي پټه لګېدلې وه، هغه پټه اوس ختمه شوې ده، په ځمکه دغه نشته دی. نو دې حجر اسود ته وګوره او د برنډو باندې چې کوم شي راټ دی هغې ته وګوره، په خپل ذهن کې یو کیرخه راکاږه، په دغې کیرخې باندې یو قدم د ګس طرف ته شه او د ټول بدن دې بیت الله ته مخامخ که او د بیت الله د طواف نیت وکړه، یا الله ما د بیت الله د طواف د اوو چکرو نیت کړی دی، ما ته آسان کې ما نه قبول کې او د ښي لاس به د احرام په صادر کې ښکاره کې دې ته اجتباع وایي. دا یو لاس ښي لاس دا به ښکاره کې او دا ګس لاس او دا نور بدن دا به پټ وي او سر به سرتو وي. نیت چې د کوم وخت کې کړی د هغې وخت نه او بیا تر اخره پورې چې کومه پورې حرام کې سر به سرتو وي. د بیت الله طرف ته دې مخ که نو نیت به وکړي چې الله ما د بیت الله د طواف د اوو چکرو نیت کړی دی، ستا د رضا لپاره د عمرې نیت مې دی، نو دا ما ته اسان کړي او ما نه قبول کړي. بیا به لږ غوندې ښي طرف ته شي او دا دواړه لاسونه داسې اوچت که لکه نیت چې تړي، دا دواړه تړي د لاس دا تړي دواړه بیت الله ته داسې مخامخ که او بسم الله الله اکبر ولله الحمد والصلاة والسلام علی رسول الله او بیا لاسونه ځوړند که، دې دې که ښکلول نشته، لاسونه اوچت شو د نیت تړلو لپاره، بیا لاسونه ښکته شو. دې نه پس به اوس طواف شروع کېږي، نو د طواف په دوران کې بیت الله ته به نه مخکې نه به شاکې او ښکته ځمکې ته به ګورې روانېږي به. نو اوس به داسې لږ پترس شي چې دا ګس طرف دا بیت الله طرف ته شي او پترس به دا دواړه لاسونه د حجر اسود ته داسې مخامخ کې لکه تا په حجر اسود لاسونه کېښودل او بسم الله الله اکبر ولله الحمد والصلاة والسلام علی رسول الله او بیا دا لاسونه خپلې خولې ته نږدې که ښکلې که د چپ چپ آواز مو وباسه او بیا درې چکرې به داسې وهې لکه پهلوان چې میدان کې واړه واړه قدمونه اخلي او دا اوږې وی راوی، نو دقه شانتې په مزه مزه قدمونه به اخلي او ذکر فکر به کې. خو د طواف په دوران کې حجر اسود ته ملتزم ته رکن یماني ته به لاس نه وروړي، ځکه چې په دې باندې عطر خلکو لګوري، هر عاشق ورځي په دې بیت الله باندې عطر لګوي او ته په احرام کې نو که تا پې لاس ولګو لاس به دې خوشبوی شي، په تا به دم لازم شي، نو حالت احرام کې به لاس نه وروړي. دې رکن یماني ته راورسېدی نو حالت احرام کې لاس مه وروړه چې خپلو جامو کې نو بیا وروړی شي. دغې ګوټ ته رکن یماني وایي، د بیت الله د دروازې سره خوا کې حجر اسود ورپسې دغه دویم ګوټ رکن یماني، که حالت احرام کې نه نو دې ته دواړه لاس وروړل یا یو لاس وروړل شته او که رش ورسېدی نه شي نو د لرې نه به اشارې ورته نه کړې او د دغه ځای نه پس به بیا وایي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتك یا ارحم الراحمین. دا به ډېر ډېر وی نو حجر اسود پورې رالی نو دا یو چکر شو. د دې حجر اسود ته مخکې نه بیا به پترس داسې ودرېږي بسم الله الله اکبر ولله الحمد الصلاة والسلام علی رسول الله، لاسونه مخامخ که او لاسونه بیا خولې ته نږدې که ښکل که، دې ته استلام وایي. او په دریو چکرو کې پهلواني ده، دې ته رمل وایي، دا اوږې وهل پهلواني دې ته رمل وایي او باقي څلور چکرې به په خپل رفتار باندې وي، بیا به پکې پهلواني نه وي او اوو چکرو کې به اوږه ښکاره وي او زنانه لپاره پهلواني نشته، په خپلو جامو کې په خپل رفتار روانه. اووه چکرې چې پوره شي او حجر اسود ته راورسېد نو د ښکلولو اشاره دې بیا وکړه، دا اتم ځل ښکلول شو.
دی پسې طواف ختم شو د بیت الله اوه چکرې طواف ختم شو نو تیرې کې دا اوږه ښکاره کول دام ختم شو اوس به اوږه پټه کې استوا ختمه شوله بیا دې ملتزم ته به ورشي نو ملتزم کوم ځای ته وایي د بیت الله د دروازې او د حجر اسود په منځ کې تقریبا 2 ګزه دیوال دې ته ملتزم وایي نو حالت احرام کې جوختېږه او که حالت احرام کې نه دې پورې دا سینه جوخته ولګوه دې دیوال پورې او کله دا یو ننګې لګوه کله دا بل ننګې لګوه کله یې ښکلوه چې احرام کې نه نو د بیت الله دې دیوال پورې جوخ شه ښکلې کا کله په یو مخ کله په بل مخ لاسونه دې پرې لګولي دي او کومه دعا چې کوې نو د قبلېدو مقام دی خو حالت احرام کې بیا ته لګېدلي دي نو جوختېږه مه هسې د لرې نه ورته مخامخ شه او دعا وکړه دې نه پس به مقام ابراهیم ته راشي مقام ابراهیم دا د سور رنګ یو کاڼی دی ابراهیم علیه السلام چې کله د بیت الله آبادي کوله نو په دې ګټه بودرې نو چې څومره اوچتېدل به اوس دا ګټه په خپله اوچتېده لکه د لیفټ غوندې په خپله اوچتېده او چې کله ښکته کېدل به غوسل په خپله به ښکته کېده او دغې ګټه کې د ابراهیم علیه السلام د دواړو قدمونو مبارکو نشان لګېدلی یو 3 انچه پکې قدم ډوب شوی دی لکه خټه کې چې د خپه کېلې ډوبېږي دې کاڼي کې الله نرموالی راوسته نو چې تاسو ورشئ وګورئ د شیشه کې نو لاندې به تا ته ښکاره شي چې دا قدم پکې 3 انچه لاندې ننوتې 3-4 انچه وکړي دې مقام ابراهیم سره به یو 2 رکعته لمونځ کې دې ته وایي واجب الطواف واجب الطواف که وقت مکروه نو نو دغه دی کې به 2 رکعته وکړي که د سهار د بانګ نه وروسته پرې طواف کړي نو دا نفل به وروسته کړي د مازدیګر د فرض لمانځه نه وروسته دې طواف کړي نو دا واجب الطواف دا به وروسته کړي بیا به وروسته وکړي که وقت مکروه نو نو دغه دی کې 2 رکعته وکړه خو د طواف د رش دونه زیات دی چې هلته نشي کولی نو چې ته برنډو ته لاړ شې نو دا لمونځ په برنډو کې وکړه او که برنډو کې هم راشو نو بل ځای کې هم کولی شي هر ځای کې چې موقع هلته به وکړي بیا به راشي د زمزم اوبه به وڅښي کولې ځای په ځای پرتې دي نو د زمزم اوبه چې څښي نو په دې چې هر قسمه دعا کې د دنیا او د آخرت هغه ټول سوالونه قبلېږي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې د زمزم اوبه څښلې نو دعا به یې دا کوله اللهم انی اسألک علما نافعا یا الله د فیضمن علم سوال درنه کوم ورزقا واسعا او فراخ رزق درنه غواړم وشفاء من كل داء د هر قسمه بیمارۍ نه صحت هم غواړم نو دا سوال پې کړی دی دا هم وکړه او د دې نه علاوه د دنیا د آخر ټول سوالونه د زمزم اوبو څښلو سره وکړه ټولې دعاګانې قبلېږي اوس دې نه پس به صفا مروه ته د سعی لپاره دی صفا مروه 2 ډېرې وي اوس ډېرې مېرې ختمې دي هواره ځمکه د برنډه ده حاجرې به په دې کې منډه تر روانې ده نو صفا مروه په منځ کې چکرې لګول دې ته سعی وایي نو اوس په نهم کرت د حجر اسود ته بیا د لاسونه مخامخ کې د ښکلولو اشاره وکړه لاسونه ښکل کا دا نهم استلام شو بیا به صفا طرف ته لاړ شي نو هلته به ودرېږي بیت الله ته به مخکې او ښه ډېره دعا به وکړي یا الله زه د صفا مروه په منځ کې د اوو چکرو د سعی نیت کومه ماته اسان کې او ماته قبول کې د الله حمد و ثنا به ووایې او داسې به وایې چې ابدأ بما بدأ الله تعالی إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بما تر آخره قرآن نکه دا آیات په یاد یادي خو وبوي او که چاته یاد دي نو بره به وګورې نو ګمبد کې ګیر چاپېره غټ غټ لیکلي
بغیر چشمو مخکاری کله چا نظر کمی نو بغیر چشمو مخکاری ورته وګورئ آیات به د هغې نه نقل کړي او بیا به د صفا نه مروه طرف ته عام معمول کې چې څنګه ګرځې داسې به روان شي په عام رفتار او دا وایي چې رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم او نور د پښتو د عربۍ چې کومې دعاګانې دي یادي نو په خپل رفتار باندې به روان یې نو بیا دې چت کې شنه راډونه لګېدلي دي چې کله دغې شنو راډونو ته ورسېدې نو دې شنو راډونو سره به سړی لږ ګړندی شي او زنانه به په خپل رفتار باندې روانه وي زنانه به منډه نه وهي او سړی به تېزه منډه نه وهي خو لږ به سپیډ زیات کړي د شین راډ چې کومې پورې لګېدلی دی هغې پورې به ګړندی لاړ شي ذکر فکر سره او چې شین راډ ختم شو نو د هغې نه پس بیا په خپل رفتار باندې به روانې نو د برنډې اخري سر ته چې ورسېدې مروه ته نو دا یک طرفه یو چکر پوره شو هلته ودرېږه بیا دعا وکړه او د هغې ځای نه په دې طریقه بیا را روان شه ذکر فکر دعا سره راځه بیا د شین راډ سره لږ ګړندی شه شین راډ ختم شي نو په خپل رفتار شه صفا ته راورسېدې دا دوه چکرې پوره شو نو په دې طریقه به اووه چکرې پوره کړې هر ځل د شین راډ سره ګړندی کېدل او چې راډ ختمېږي نو په خپل رفتار باندې تګ کول اووه چکرې چې پوره شي نو اخري په مروه باندې ودرېدې دې ځای پورې د عمرې کار پوره شو دې نه پس صرف سر خرین پاتې شو د مروه سره بعضې خلک یو هغې سره قیچي وي او سړي ته وایي ودرېږه چې احرام نه دی کله حکم نو په قیچۍ یو کرپ دوه کرپ او ریال نیم ترېنه واخلي او دې حلال مې که نو حلال یې نه کړلی او مقسې په حالت احرام کې که جامې دې واغوستلې یو چیلې به حلالې دم در باندې لازمیږي نو چاړه باندې به سر خرې دغې قیچیانو ته ودرېږه ما ځای په ځای دوکانونه دي پنځه ریاله څوک اخلي څوک په زیات یې اخلي جوړه ورسره وکړه چې په څو دې وکړله نو سر به وخورئ چاړه به پرې راکاږي که یو سړی داسې دی چې د هغه په سر قدرتي ویښته نشته نو هم به په سر چاړه راکاږي او که یو سړي د ورځې دوه ځله عمره وکړله نو د ورځې به دوه ځله سر باندې چاړه راکاږي ویښته به شته و که نه چاړه به پرې راکاږي او د قیچۍ د کرپ کروپ نه به ځان وساتئ اوس چې سر دې وخوړو نو ته د عمرې نه فارغ شولې خپلې جامې به واغوندې چې سر خرې نو صابون پرې مه مږه ځکه ته لا د احرام نه وتلې نه او سر باندې چې صابون ومږي نو خوشبو پرې راغله او یو بدن چې خوشبویې شي نو تم پرې راځي او د هغه ځای تم خو د سړي نه تم وباسي لس دولس زره روپۍ باندې چیرې زمونږ د وسه خو نه کېږي نو صابون به نه مږي ساده اوبو باندې سر خوش که او چاړه پرې راکاږه د هغې سر خرې نه وروسته بیا په صابون ولامبه خیر دی خپلې جامې واغونده اوس دوه رکعته نفل که کول غواړې نو وکړه خو د مروه سره نفل کول مکروه دي بل ځای کې وکړه کور کې که یا حرم شریف کې خو مروه سره مه کوه سر خریل دې ته حلق وایي او کله چا ویښته ډېر غټ غټ دي او هر ویښته تقریبا انچ کټ کیدی شي نو دې ته قصر وایي قصر هم جایز دی او قصر بهتر نه دی حلق سر خریل بهتر دی سر خریلو والا ته پیغمبر علیه السلام 3 ځله دعا کړې ده او دې قصر والا ته یو ځل دعا کړې ده دې دې پورې د عمرې کار پوره شو دې پسې بیا د حج او د مدینې منورې کار پاتې دی خو دغه ځای کې د عربۍ الفاظ استعمالیږي او هغه الفاظ موږ نه پېژنو دغې ته اصطلاحات وایي نو هغه اصطلاحي الفاظ او پښتو کې څه مطلب دی د دې بیان به درته اوس انشاءالله کېږي او په دې کې بعضې کارونه داسې د هغې نه پرهیز پکار دی مه کوه نو هغه چې کوم نه پرهیز کوي نو هغې ته جنایات وایي